بسم الله الرحمن الرحیم. زما یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د وینډوز 10 په دې کورس کې مونږ په لومړي ویډیو کې وویل چې وینډوز څه شی دی. لنډ مختصر معلومات کې ما تاسو ته درکړي وو. په هیله ده چې په هغې ویډیو باندې پوه شوي یاستئ او همدارنګه مونږ د وینډوز 10 چاپېریال په اړه باندې خبرې کړې وې. په دې ویډیو کې به مونږ انشاءالله د سټارټ مینیو په اړه باندې چې کوم مهمې خبرې دي هغه به ټول په دې ویډیو کې څنګه کور کوو. نو راځئ چې خپل درس شروع کړو. زه څه کوم، راځم په دې سټارټ مینیو باندې څه کوم، کلیک کوم. چې کله مې سټارټ مینیو باندې کلیک وکړو، سټارټ مینیو ماته څه کېږي، راخلاصېږي. په سټارټ مینیو کې په دې برخه کې وګورئ درې کرښې دي، تاسو ته ښکاره کېږي. کله چې تاسو په دې باندې ودرېږئ یا هم کلیک ورباندې وکړئ نو څه کېږي، څه شی لیکلي دي اوس طرفان کې سټارټ. کله چې تاسو لاندې راځئ دلته څه لیکلي دي، یوزر نیم یې لیکلی، یعنې په کوم یوزر نیم باندې چې تاسو خپل کمپیوټر ته لاګین شوي یاستئ هغه یوزر نیم به څنګه کېږي، دلته به ښکاره کېږي. دوم ډاکومنټس دي، یعنې که چېرته په دې باندې زه کلیک کوم ما ډاکومنټ فولډر ته وړي. ورپسې پیکچرز دي، پیکچر فولډر ته ما وړي. ورپسې هم سیټینګس دي، که چېرته زه په دې سیټینګ باندې کلیک وکړم ما به چېرته وړي، د کمپیوټر مکمل سیټینګ ته به ما وړي. ګورئ ما کلیک وکړو، چېرته راغلو، سیټینګ ته راغلو. ورپسې هم پاور دی، کله چې زه پاور باندې کلیک کوم ما ته څه راځي، سلیپ موډ، شټ ډاون او ریسټارټ. یعنې دلته درې هغه موډس دي پکې چې موږ یې کولی شو. سلیپ موډ ته یعنې کم وخت لپاره موږ که چېرته کمپیوټر کې کار نه کوو نو موږ سلیپ موډ ته وړو. یعنې که چېرته کمپیوټر کې موږ بیخي بانده و کار پکې نه کوو، کار موږ مکمل طور باندې خلاص شو، موږ څه کوو، کمپیوټر شټ ډاون کوو. او که چېرته موږ غواړو چې خپل کمپیوټر ریسټارټ کړو، یعنې بند یې کړو او بېرته خپله چالان شي، نو څه کوو، د ریسټارټ نه استفاده کوو. ښه، نو دا د سټارټ برخه وه. راځو اوس دویمې برخې ته چې هغه څه شی دي، د ټولو پروګرامونو برخه ده. یعنې په دې لیست کې به موږ څه کېږي، ټول پروګرامونه سره د نومونو به موږ څه کېږي، سره د ډیټیلز موږ ته راښکاره کېږي. هغه پروګرامونه چې کوم د وینډوز سره په خپله راځي او یا هم ما په خپل کمپیوټر کې په خپله خوښه انسټال کړي وي، هغه به څنګه کېږي، دې لیست کې به په مکمل ډول راځي. دې ته مو پام وي چې دغه لیست A نه تر Z پورې څنګه شوی ده، ترتیب شوی. یعنې کوم سافټویر چې ما سره په A باندې نومونه په A باندې شروع کېږي، A توري باندې شروع کېږي، هغه به څنګه کېږي، لومړی به ښکاره کېږي، ورپسې B، ورپسې C، همداسې مخکې. په دې پاس سر کې چې تاسو وینئ دغه پروګرامونه، دا هغه پروګرامونه دي چې په دې لنډ وخت کې ما ترې استفاده کړې ده. یعنې کوم پروګرامونه چې تاسو دستي استفاده کوئ هغه به څنګه کېږي، دې ساحه کې به راښکاره کېږي. بل دلته کله چې تاسو په دې ریسنټلی ایډډ باندې کلیک وکړئ، موږ ته څه کېږي، داسې A نه تر Z پورې موږ ته توري راښکاره کېږي. او دلته هم د ساعت په څېر باندې یو آیکن ده، که چېرته په دې باندې زه کلیک کوم، د دې معنا دا ده چې په دې کم وخت کې، یعنې په دې لنډ وخت کې ما د کوم پروګرامونو نه استفاده کړې ده هغه ما ته څنګه کېږي، په دې باندې راښکاره کېږي. دې ته مو فکر وي که کوم یو توري لکه JKLNR د وغیره دغه توري چې کوم یو کار نه کوي، یعنې ډیسیبل دي، د دې نه به هدف دا وي چې داسې پروګرام موږ سره نشته چې په J باندې به یې نوم شروع کېږي، یا داسې پروګرام موږ سره نشته چې په K توري باندې نوم شروع کېږي. دغه چې کوم یو توري فعال دي، یعنې دا هغه توري دي چې په دې باندې موږ سره پروګرامونه موجود دي. که چېرته زه یو پروګرام لټول غواړم نو دې ځینې ډېر په اسانۍ سره موندلی شم. زه غواړم چې T باندې چې کوم پروګرامونه شروع کېږي هغه دې ماته څنګه شي، ټول دې راښکاره شي. نو کله چې T باندې کلیک کوم ماته څه کېږي، ټي ویور دی او ټیپس دي، یعنې دغه پروګرامونه دي چې ماته راخلاص کړي. بیا زه راځم په دې باندې کلیک کوم، زه ورته وایم چې نه، W باندې چې کوم پروګرامونه شروع کېږي هغه ماته څنګه کړه، ټول راښکاره کړه. W باندې چې زه کلیک وکړم ماته څه کېږي، دا ټول هغه پروګرامونه دي چې W باندې یې نوم شروع کېږي، یعنې W په توري باندې یې نوم شروع کېږي. نو دا و د دې پروګرامونو په اړه باندې مختصر معلومات چې یعنې تاسو ډېر په اسانۍ سره کولی شئ چې له دې نه څه وکړئ، یو پروګرام ډېر په اسانۍ سره پیدا کړئ. بله برخه یې زه به راشم، بله برخه یې ورسره څنګ کې موږ بله برخه لرو چې په دې برخه کې څه شی دي، په دې برخه کې هم پروګرامونه دي، خو په کوم شکل باندې ښیي، په لویو آیکنو باندې ښیي. دغه سټارټ مینیو تاسو کولی شئ چې سایز یې کم کړئ یا زیات کړئ. دا یې متوسط سایز دی او دا هم تر ټولو کوچنی سایز ده. زه له دې ځای نه ګورئ دلته که چېرته تاسو راشئ په دې بغل کې په دې باندې کلیک کوئ، تاسو سایز یې زیاتولی شئ. دا یې فل سایز ده، دا متوسط او دا هم تر ټولو کوچنی. له پاس ساحې نه تاسو هم سایز راکمولی شئ، دا تر ټولو فل سایز ده. زه له دې نه سایز راکموم په دې شکل باندې، دا تر ټولو کوچنی سایز ده.
بل زه به د دې سایز دومره اندازه کې پرېږدم متوسط کې. بل تاسو به وینئ چې دغه آیکن یې لوی دی، ورسره دا کوچنی دی او دا هم تر ټولو کوچنی دی که نه، چې د دې دا کوم ځای نه موږ کولی شو. راځو ووایو کله چې تاسو په دې آیکن باندې رایټ کلیک وکئ څه کېږي؟ ما ته راځي ریسایز. ګوره زه غواړم چې دا څنګه که میډیم سایز کې پرېږدم، ګورئ وړوکی شو. زه وایم چې نه دغه چې کوم یو دی دا ما ته ریسایز که خو لارج سایز کې وښایه، نه لارج سایز کې. بل زه ورته وایم چې نه وایډ سایز یعنې پراخه سایز کې ما ته وښایه. ګوره وایډ سایز مختلفه سایزونه دي په دې شکل باندې. تاسو کولی شئ دې سایزونه څنګه کوئ برابر کړئ. بل دلته ګورئ نومونه یې ورسره لیکلي، هر یو ګروپ دی جدا د ګروپ، دا یو جدا ګروپ دی، دا هم جدا ګروپ دی، دا جدا ګروپ دی، دا هم جدا. تاسو کولی شئ د دې نومونه څنګه کړئ جوړ کړئ. دلته څه لیکلي دي کسټم، زه ورته وایم چې نه مای سافټویرز، یا هم دې ته زه نوم ورکوم به څه شی چې A1 سافټویرز. صحیح دا نومونه دي، یعنې دې نه تاسو کولی شئ چې دا نومونه یې چینج کړئ. یعنې په سټارټ مینیو کې تاسو کولی شئ چې یو پروګرام ډېر په اسانۍ توګه ډېر په اسان ډول باندې څنګه کړئ را پیدا کړئ او نه استفاده وکړئ. نو دا و د سټارټ مینیو په اړه باندې هغه ځینې مهم معلومات. او کله چې تاسو له دې ځای نه تلل غواړئ وتل غواړئ نو تاسو به څه کوئ؟ ساده ډول باندې به تاسو په دې ډیسکټاپ باندې کلیک وکړئ. څه به کېږي؟ سټارټ مینیو به موږ سره بندېږي. نو هیله ده چې په دې درس پوه شوي یاستئ. ښه وخت ولرئ، خوشحاله اوسئ، الله مو مل شه، بریالي اوسئ.